السلام علیکم خان صاحب، زه دلته راغلی یم چې فلمان ډکم دا ستاسې په کلي کې. زما نوم شاهرخ خان دی خان صاحب. زه ډېر ښه فلمان ډکوم. اوس سکاروټین نه خرڅوم، بیا ولاکه سکاروټي خرڅ کړم، ابي ابن علي ته هم نه ځم. پلاره زما دی نه دی خوړ، ډېر سګرېټ څکي پریم چوپړاره ولا دلې د فلم ډکېدو دپاره ښه ډېر ښه سړی دی، هېڅ نشه نه کوي نه سګرېټ څکي. ته بیا څوک یې د طرف لرې؟ دا زما انډیوال دی. شاهرخ خان ستا پلار دی؟ ستا پلار ځه وځه وځه چابک ګرد د کښېنه د شاهرخ خان د لاس خراب 2000 روپۍ راکوي، هغه هم دونې نخرې راونې کوي. وځه 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 نه به دې شاهرخ خان دلته مه غورځوه خان صاحب، بیا نه کومه. هلک شاهرخ خان ته هم وځه. رایه ولګي شین خالد. ما تا ته څه وویل چې په دا کلي کې زه د فلم جوړولو دپاره تا ته اجازه نه در کومه. زه د دې کلي خان یم او د دې کلي مشر یم. زه نه غواړم دا کلي آینده خراب کړي او کشران په بده لار ولاړ شي. ستا د لاس کلي چا اجازه درکړه؟ تا چا اجازه درکړه په دا کلي کې فلم جوړ کړه؟ تا زما څه اجازه واخیسته ده؟ زه ستا اجازه نه کوم. ما ته خپل ډایرکټر وویل زه دلته بزنس کوم. ځان ته شاهرخ خان وایي؟ مې یها هو یها چی شي یها ہے؟ د کورکمنزو تا زما پر ځای ولې راچولې؟ څه ګناه کړې ده؟ څه شی کړی چې ما ستا دپاره سبزي راوړه، تا زما پر ځای باندې راچولې چې دا در ما پر ځان ګران دی. فلمونه جوړوي نه څه جوړوي، د ده څه ګناه ده چې فلمان جوړوي؟ ما د ته چې فلمان مه جوړوه، معافیه کړه، ویې بخښه، هیله کړه زما زوی، هیله کړه، ویې بخښه زما زوی، ویې بخښه. پلاره د شروۍ راوغورځو، پلاره د شروۍ راوغورځو، پلاره دا خبیث هیله کړه، بل وخت به دا داسې نه کوي. ورځو ما د ته چې فلمان مه جوړوه، ویې بخښه، معافیه کړه. دا کټي سر روی مې در وړی دی، هیله کړه، معافیه کړه، ویې بخښه. پلاره راویې غورځو، راویې غورځو، دا خبیث دی، پلاره دا شیطان دی. ویې بخښه، ویې بخښه، سیټه ویې بخښه. پلاره راویې ملک غورځو، صاحب ویې بخښه، ویې بخښه، ویې بخښه. تا زما په ځای راچولې چې زما د مرګه جواب اورېدلی چې هر سهار زما سر راخوري او تاسو پرې اچولې چې راځغلی زه